بسم الله الرحمن الرحیم. و ټولو پښتنو ورونو ته سلامونه. کاغه دلته په پښتونخوا وطن کې دي، که په بار کې دي، که په یورپ کې دي، که بل ځای دي. ملګرو د افغانیه پیج څخه زه عمران خان تاسو سره لایو یم. موږ د افغانیه پیج څخه یو سلسله روانه کړې ده چې په هغه کې به موږ د پښتونخوا وطن پوهان او سیاسي خلک، ادبي خلک، پر نورو موضوعاتو باندې د تاسو سره لایو کوو. نن موږ سره فضل اشنا زموږ سره میلمه دی. فضل اشنا د ارمان لوڼي شهید سیاسي او ادبي ملګری پاتې شوی دی. نو موږ نن د ده سره د ارمان شهید پر ژوند باندې، د هغه پر سیاسي مبارزه باندې، پر ادبي خدماتو باندې د ده سره موږ خبرې کوو. و فضل اشنا صاحب تاسو ته شرف وایي په پروګرام. مننه د افغانیه پیج ټولو کارکوونکو ته او ټولو لیدونکو ته د زړه له تله سلامونه وایم چې دومره خوندوره لړۍ روانه کړې ده چې د همدې لړۍ د لارې د سویلي پښتونخوا، په شمالي پښتونخوا او منځنۍ پښتونخوا کې سیاستپوهان، ادیبان او ټولنیز پوهان راولي او پر دې باندې مرکه کوي. او دا به زه د ځان لپاره ویاړ وبولم چې لومړی یو ماته موقع راکړې ده د ارمان لوڼي صاحب پر ژوند باندې. د افغانیه پیج مننه کوم. اشنا صاحب ته د ارمان شهید سره ډېر نږدې پاتې شوی یې او تا د ده سره په ادبي اړخ باندې او په سیاسي ژوند کې تا د ده سره ډېر وختونه تېر کړي دي. که ته د موږ سره د ارمان شهید یو لنډه پېژندګلوي وکړې چې ارمان شهید څوک و، د کومې علاقې و، د کوم وطن و او د ژوند چیرې تېر کړی؟ مننه عمران صاحب. ښاغلی به زه ووایم په دې خاطر چې د ښاغلو په کتار کې ودرېدی. ارمان شهید په 1980 کې د سویلي پښتونخوا په لرغوني ښار سنځاوي د ګوړه هسپتال په محله کې زیږېدلی دی. په 1980 کې لومړی ځل د اسکول ته تللی دی. باقاعده د ښوونځي څخه د خپلو زده کړو پیل کړی دی. ارمان لوڼي اصل نوم محمد ابراهیم دی، د پلار نوم محمد اسماعیل دی او د نیکه نوم ملا قادر دی. د سویلي پښتونخوا د غرنۍ سیمې لوڼي د سور ګاز تحصیل اوسیدونکی و. ارمان لوڼي په 1990 کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د لوستونکو د سازمان د غړیتوب پاڼه واخیستله او باقاعده په کامي سیاست کې ابتدا وکړله. ارمان لوڼي په ادبي لحاظ په 2004 کې دا اوله غزل لیکلې ده چې ادبي لړۍ هم د دغه غزلې څخه پیل کیږي. ارمان لوڼي 3 لوڼې لري چې نارینه اولاد یې نشته او 3 ورونه لري، 5 خویندې لري. او ارمان لوڼي بابا او مورکۍ ژوندي دي، نور ټول خاندان فیملي چې کوم ما یاد کړو دا ټول ژوندي دي. او یو ارمان لوڼي چې دی دا مهال زموږ په منځ کې نشته، هغه د کام لپاره خپله ککرۍ تر خاورو لاندې کړله. د فضل اشنا که ته موږ ته د ارمان شهید پر سیاسي ژوند باندې چې د سیاست شروع کړي او بیا تر مرګه پورې سیاست کوي، که ته موږ ته په دې هکله باندې وګایېږې چې یاره د ده سیاسي مبارزه د کوم کاز دپاره وه او د څومره وخت و دې ته ورکړی ولو او بیا ته تر مرګه پورې په کم جرأت او په کومه مړانه باندې چې د مبارزه کړې وه، که ته دا د موږ سره شیر کړي. شهید ارمان لوڼي په کامل لحاظ د پښتون نیشنلیسټ یا د پښتون وطن د یو داسې سیمې سره تعلق درلودی چې هغه سیمه د تاریخ په پړاوونو کې په یو داسې انتظامي چوکاټ کې وه چې د هغه سیمې ټول وګړي په ژبني لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په کامل لحاظ او د واک او د اختیار په لحاظ بې واکه ول. ارمان لوڼي د خپل تیر تاریخ په رڼا کې او د خپلې ټولنې د اوسني اثراتو په رڼا کې ارمان لوڼي د پښتانه کامي سیاست د مخ صفونو ته ولاړې، کامي سیاست یې پیل کړي. ارمان لوڼي د کامي سیاست د لارې د پښتون کام بقا غوښتله. هر کله چې به دی پر یو موضوع باندې غږېدی د ده غوښتنه دا وه چې دا کام باید سیال وي، دا کام باید د نورو نړۍ د پرمختللو کامونو په کتار کې ودرېږي. ارمان لوڼي په کامي سیاست کې ډېره زیاته ځیرکتیا درلوده. د هغه لامل دا و چې ارمان لوڼي د ژوند په هره شعبه کې ملتپال و. د به هر وخت د کام پر ستونزو باندې خبره کول،
د به هر وخت د کام پر ناخوالو باندې خبره کول، هر وخت به یې پر ځان باندې دا سوالونه کول چې زه په دې انتظامي چوکاټ کې یا په دې اوسني عصر کې زه ولې بېواکه یم؟ زه دومره شتمن وطن لرم، زه دومره شتمنه ژبه لرم، زه دومره پیاوړی تاریخ لرم، زما دومره اتلان پر دې خاوره تېر سوي دي، ما دومره ډېر غورځنګونه کړي دي، خو بیا هم زه له یوه ځنځیره خلاصېږم په بل کې بندېږم، بیا له یوه ځنځیره خلاصېږم په بل کې بندېږم. د همدغه ځنځیر د کړۍ د ماتولو دپاره ارمان لوڼي په یو داسې مړانه باندې په یو داسې لنډ وخت کې په یو داسې کم وخت کې ارمان لوڼي چې زیات غربت ځپلی ولو او د دې وطن ستونزې یې په خپله پر ځان باندې لیدلې تېرې سوي وې. هغه د در صاحب یو شعر دی، دی وایي درد شاعر کې زمانې ته دې ور وپېژندی، لالیه تا ته چې دعا نه کوي څه به کوي. ارمان لوڼی د دې کام درد خوش کړی و، ارمان لوڼی د دې کام په درد ډېر زیات دردمن و. د ده هڅه دا وه چې دی د کام پر مخ باندې او د کام د سترګو اوښکې وچکي او د کام د ماشومانو د مشرانو د سپین ږیرو پر خولو باندې خندا راولي او دغه وطن دغه خاوره یو داسې سیاله خاوره وګرځي چې و نړۍ ته د امن یو ګارنټي ورکول سي چې موږ ولې په نړۍ کې په داسې نومونو باندې د وخت استعمارګرو د وخت استثمارګرو د وخت ښکېلاګرو موږ و نړۍ ته داسې پېژندلي یو چې ګواکې دا یو ترهګر کام دی خدای مکه، دا یو وحشي کام دی خدای مکه، دا بس بل کار نه کوي انسانان حلالوي. ارمان به په دې خبره باندې ډېر زیات خوږېدی او پر دې خبره باندې بیا اکثره وخت دردونه ول. کله بیا د شعر په چوکاټ کې دا درد راونغښتی، کله بیا د لنډې کیسې په چوکاټ کې دا درد راوغښتی. ارمان لوڼي چې کوم سیاست کوي، په ارمان لوڼي کې دوې ډېرې ښایسته خویې وې په سیاسي لحاظ باندې. ارمان لوڼی یو مخلص و د کامي سیاست سره، بل ارمان لوڼی مستقل مزاج و چې په کومه خبره باندې به دې غږ پر وکړي چې دا کار پر تا باندې دی، دا کار د پر وخت کوي، تر ګردو یې ښه کوي، تر ټولو د مخه به دی تلي. او هر هغه سنګر په جمهوري طریقه چې یا به جلسه وه یا به میټینګ و یا به یو غونډه وه یا به یو ریلي وه یا به مظاهره وه، د ډېر ضروري کارونه ورته پرېښول، هغه مظاهرې هغه ریلي هغه لاریون ته بې ځان رساوه. دا به ویل چې دغه شی پر موږ باندې فرض دی، که په نن ورځ هم زه ځان وسپموم کېدای سي چې دا کام ما نه کي ماب، کېدای سي دا وخت ما نه کي ماب. یو دغه کامي کاز دی، په کار دی موږ یې په سیالي سره وکړو. دا د ارمان لوڼي د زیات سیاسي خوځښت او نظري او فکري بیداري وه، ځکه چې ارمان لوڼی په دې درد کې ډېر ولت پاتې سوی و. د وخت ټولې ناخوالې ارمان لوڼي پر ځان باندې تېرې کړي، که د غربت په لحاظ دی، که د بېکسۍ په لحاظ دی، که د بېوطنۍ په لحاظ دی. یعنې د فلار د خپله وطنه راروک سوی دی، بیا دی د خپله وطنه راروک سوی دی. دغه کامي سیاست باندې د ژوند د هرې شعبې کس چې هغه به د کامي سیاست سره نه و تړلی و ارمان ته یې سزا ورکړې ده، دا په تاریخ کې لیکلي پرتې خبرې دي. دا هر سړي په خاطرې لحاظ باندې د ځان سره لیکلي دي. ارمان لوڼي د دې خبرې نه اوښتي، هغه به یو خبره کوله و زه یو کام یم، زه باید سیال یم، زما سیالي په لاس کې نه ده، ما ته به څوک د سیالۍ او د ناسیالۍ سرټیفیکیټ نه راکوي، زه سیال یم. البته دا نورې خبرې دي چې زه په یو انتظامي چوکاټ کې په یو جمود کې بند یم. د همدغه جمود د ماتولو دپاره، د همدغه لارې د تګ دپاره به اکثره وخت دی په ځوانانو کې به د کامي خبرې کولې، دی به پر کام باندې غږېدی، پر جغرافیه به غږېدی، پر اقتصاد به غږېدی، د کام پر ستونزو به غږېدی، پر کامي شعور به غږېدی. کله چې به بیا داسې مجلس ولو چې هلته به ولاړو، هلته به ډېر پوهان خلک د سیاست په لحاظ، د ادب په لحاظ، د نورو ټولنیز پوهاوي په لحاظ باندې به لوړ خلک ناست وه. د نور مجلس نه کوي. زه به یو خاطره درته بیان کړم. ارمان لوڼی په سیاسي لحاظ باندې موږ زه ومه مسرور مسخیل و، نو موږ تللي وو پاړه چنار ته. بیا چې موږ کله ټل ته رالو د شمس بیګار صاحب یې ډېره مننه چې موږ علاودین بنګش ته ورستلو. علاودین بنګش په یو وخت کې د سند عوامي نیشنل پارټي صدر پاتې سوی و، بیا په خلق ډیموکراټیک چې کوم انقلاب سوی و هلته هم دی تللی. د دې سړي سره موږ شاوخوا 3 ساعته مرکه وکړله. دا ارمان تش 3 ساعته پر ده باندې کامي سوالونه کړي چې زموږ کام، زموږ تحریکونه، زموږ غورځنګونه، زموږ ژبه. یعنې اخري یې دا سوال پر وکړي چې زموږ کامي تحریک 80 کاله ولې وخت وخوړی. هغه داسې په خندا کې ورته وویله، ول دا سوال پر ما باندې یو چا کړی دی، د محترم مشر محمود خان په مخ کې. ما ورته زه جواب نه لرم، مشر به جواب درکړي.
ارمان لوڼی په هر لحاظ باندې پر پښتو مین سړی د ژوند هره شعبه په پښتو غوښته. معنا دا پښتو یو آیین و، پښتو یو تګلاره وه. د چې به د یو چا سره خبره کوله ول د ما سره پښتو وکړه، د چې به د یو چا سره ژمنه کول یا لوړی نه ورته کول د ما سره پښتو وکړه، ما او تا به پر پښتو سره درېږو. لرغونی دود دی. ارمان لوڼي په سیاست کې یوه بله دا ډېره ښه خویا درلود، د ژوند په هره شعبه کې په سیاسي لحاظ د څوک نه ریجکټوي. دا نه ویل چې پلانی سړی چپه لګیا دی، پلانی سړی غلط سیاست کوي، پلانی په غلط پلیټفارم باندې دی، پلانی په غلطه پارټي کې دی. ده به ورته وویل چې تا به ورته وویل چې پلانی سړی خو هلته ده به بس ښه کوي. دا یو وخت راځي قامي سیاست نه، په خپله په سیاست کې د قام په ستونزو سره خلاصېږي، بیا د قامي چوکاټ ته راځي. ارمان لوڼي قامي سیاست په ډېره سپېڅلتیا باندې وکړي. سپېڅلتیا معنا یې دا وه چې ډېر پکې مخلص و. د قام د ستونزو په اړه باندې د ده لیکونه شهیدان دي، د ده شعرونه شهیدان دي، د ده ادبي ژوند، د ده سیاسي ژوند د قام په اړه باندې د هغه ناخوالي چې ما تیر ذکر باید تکرار یې نه کړم چې دوی په غربت کې د شمع لګېږي، په سمالنګ کې کوله راباسي ګرده ورځ، د ماښام د لمانځه بعد خلک مزدوران ډوډۍ خوري، دی و شمع ته د خانشهید کتاب وایي. د خانشهید کتاب یې غوړولی دی و شمع ته دی لګیا دی. بیا یو سړی غږ پرې کوي چې ارمانه بیده سه ستړی ستومانه، دی ورته دا کارم کېدل غواړي، دا مې وخت د ما کول غواړي، دا به زه کوم. نو ارمان لوڼی ډېر تکړه سیاسي مبارز و، ډېر پر پښتو مین، پر قام مین، پر خاوره مین، پر جغرافیه مین، پر ژبني ساخت باندې به اکثره وخت خلکو سره دغه کول چې وروره پر دا شیانو مه سره درېږو، لږ لرې ګورئ قامونه څه کوي، موږ څه کوو، موږ په هغه روایتي شیانو کې بند یو. د یو پراخ نظره یو فکري بیداري لرونکی سیاست ته کوي. ارمان لوڼی په سیاسي لحاظ باندې زموږ د ځوان کهول لپاره یو سمبول پاتې شو. تا اشنا د ارمان لوڼي د غربت ذکر وکړي، چونکې زموږ په پښتونخوا وطن کې د دشمن د خوا یو ډېره ناروا پروپیګنډه سوې ده چې هغه یې تقریبا کور کور ته رسولې ده. که څه هم نن سبا دا پروپیګنډه ډېره کمزورې ده، خو بیا هم یو وخت ډېره زوروره وه چې یاره سیاست چې دی دا د غریب سړي کار نه دی، دا په غربت کې نه کېږي، دا ډېره لو سرمایه غواړي، دا فلانا غواړي، دا فلانا غواړي. یعنی دا ارمان لوڼی چې یو ډېر غټ سیاسي کارکون و، مبارز و، دی څه ډېر غټه سرمایه درلوده، د کارخانې درلودې، د کویلې کانونه درلودو چې د دومره مبارزه کوله. زه د دې خبرې سره بالکل اتفاق نه کوم چې سیاست د شتمنۍ سره کار لري یا د اقتصاد سره کار لري. زموږ د قامي تیر سوي خلک وګورې، د یوه سړي لس اکړه مځکه نه ده پاتې سوې، د بیلګې په توګه کې راواخلې د خانشید مځکه نه ده پاتې سوې، د بیلګې په توګه کې راواخلې د سید کمال خان شیراني مځکه نه ده پاتې سوې. دومره قدر چې هغه پر ده زیاته وله، یا د نه کرله، یا د هغه باندې کمرشل کوله نه، یا کاروبار نه پر کوه. د بیلګې په توګه به د باچا خان ذکر وکړو چې دی په خپله په زندان کې ورته وایي چې هغه ورته ته څه شي غواړې، دی ورته وایي ما ته لږ دا پاجامه غټه راکړي، زه در دوی غټ یم، نور یو شی نه غواړم. په KDP په کوم حال کې ځي؟ زموږ د وطن هغه سړی چې فرهنګي نظام یې په ولاړې درولو، د هغه موږ ته لس اکړه مځکه نه ده راپاتې سوې، نن په یوه کلي کې پروت، سار په بل کلي کې پروت. دا زموږ د تاریخونو یو ډېر ښه سمبول پاتې سوی دی چې هر وخت زموږ په قامي تاریخونو کې غریب سړي سیاست کړی. سیاست معنا داسې دی چې راپورته سوی دی، تاریخونو په پیسې سوي دي، د معروض په رڼا کې یو داسې سیاسي چوکاټونه جوړ کړي دي چې د هغه سره بیا شتمن خلک ملګري سوي دي، سیاست یې کړی دی. یعنې زه به د ارمان لوڼي د غربت یو داسې ذکر درته وکړم. د ارمان لوڼي دا په تکرار کې به نه راځي، فکر کوم اورېدونکو به لیدلي وي. ارمان لوڼي والد صاحب یا بابا ماته د ده په فاتحه کې وویل، روژه یې لاس راکښېښو، ویې ژړل، ول زه یې ما ورته ویل ول ارمان چې پیدا سوم ما ډېر وژړل. ما ورته ولې بابا؟ ده راته وویل ما سړی نه درلودی، زه ډېر بې کسه ولم، بس یو زه وم، یو مې کور والا وه، نه مې د نږدې د اکا زوی درلودی، نه مې تربور درلودی، داسې په څنګلوري باندې هېڅوک ما نه درلود. زه به که مسافرۍ سره اخبار سوم، د سنځاوۍ په بازار کې یو سړي غږ را باندې وکړ، اسماعیله زوی دې پیدا سو. نو وایي ما د خوشحالۍ څه ژړل. نو بیا چې زه کله کور ته رالم، زه په دې پوه شولم چې زه اوس یو قوم لرم، زه اوس یو قبیل لرم، زه اوس پر ځان باندې راګرځېدلی یو کلا لرم. ارمان لوڼی چې کله د غربت په وخت کې سیاست ته ولاړ سلو،
بابا وایي چې ما ورته وویله چې زویه هر څه چې کوې باید چې ته نسې مړ. پیښه داسې په یو سیمه کې وسوله، د دې په سیمه کې د دوو کورو تر مابین سیاسي شخړه راغله، نو حتما به دی په دا یوه سیاسي ډله کې ولاړو. نو دو زه د کور راوتم، ما ته بابا وویل چې دا یوه خواته مه ورځه دینې چې دوی سره دغسې ته به کې مړ سې. ما ورته بابا زه د کام دپاره پیدا سوم. ده وویل نه زویه که د کام دپاره یم ته به نه مړ کېږې، که ته مړ سې موږ درسره مرو. ارمان لوڼی په لیست کې 12 کسان 14 کسان لیست پر راونړېدی، تر دا لیست لاندې سول. ارمان لوڼی وایي ما ته د بابا خبر را په یاد سول چې زویه ته به نه مړ کېږې. نو دی وایي تقریبا 14 منټه ما پر تتۍ باندې سفر راوکړي زه تر علیز راووتم. ما د بابا خبره په یاد. ارمان لوڼي په دومره زیات غربت کې سیاست هم وکړي، ادب هم وکړي او زده کړې هم وکړي چې زه دلته یادونې کوم، فکر کوم چې دا به د خلکو تر منطقو تر دلیل لوړې خبرې سي. ارمان لوڼي پر یو پمپني مزدوري کې بیخي ډېر زیات قرضداره دی. زموږ د پښتني ټولنې قرض دی، کینی په کار مرصد کوي ورته وایي. پر پمپني یو سړی راځي تیل اچوي په موټر کې، او هغه موټر جنسغلی ډیپټي د ارمان ده. ارمان په خپله ماته کیسه کوي، وایي چې کله زما میاشت پوره سوله چې زما کومه تنخواه جوړه سوې وه هغه یې په اډیزلو کې راسه وغورځول. وایي زه خالي کور ته رالم، وایي ما مورکۍ ته وویل مال موره چای راپخې کړه. ول دې ویل ما سهار ته وتلې، ما د ګوړې غدر ته وویل ګوړه نشته. په داسې حالاتو کې ارمان لوڼي د دغه دردونو سره سره د کام دردونه هم په سینه کې وساتل. دا ځکه چې دی نن د تاریخ هغه پړاو ته واوښتي چې ډېر وخت بعد به بیا زموږ په تاریخونو کې داسې ځوانان پیدا کېږي، او بیا به هغه دومره زیاتې قربانۍ د غربت په لحاظ، د کورني لحاظ، په کامي لحاظ، په ټبري لحاظ ورکوي، او دوی به د کام د مخ صفونو ته ځي. ارمان لوڼی که غریب ولو، خو دننه په کامي لحاظ باندې ډېر شتمن ولو، ډېره زیاته سرمایه د کام په اړه درلوده. اشنا د ارمان شهید په ژوند کې که څه هم ډېر خلک ولد نه وو چې دی د ادب په دنیا کې یو ډېره لوی برخه لري او د ډېر لوی کار کړی دی، خو د ارمان د مرګه بعد د یو څه نظمونه، د یو څه شعرونه بیا چې پر فیسبوک باندې پر سوشل میډیا باندې رامنځته سو، نو خلک خبر سو چې ارمان د یو سیاسي کارکون سره یو ادبي سړی هم و. نو که د ادبي چې کوم اړخ دی، که دا د موږ سره شعر کې چې د ادب په دنیا کې کم خدمات کړي وو د کام دپاره، د وطن دپاره، د ادب دپاره. ارمان په خپله یو ځانګړی اسلوب په ادب کې درلودی. دا خبره زه په دعوه باندې کوم، ډېر شاعران ملګري، ډېر ادیبان ملګري سته. په پېښور کې ورځ سیمینار ولو، یو سړي شعر وویل، نو بیا بل چا ورته وویل چې یاره ته خو غټ شاعر یې، اوس شعار وایه. نو بیا د شاعره بعد زما نوبت راغلی. ما لا یوه پوښتنه زه کوم، په شعر کې نشنلیزم تاسو ولې شعار بولئ؟ دا شعار او نشنلیزم سره جلا کړئ. دا خو د ځانګړو خلکو یو رویه ده چې زموږ پښتني شاعر ته کم نومونه ورکړل، دوزخ سپی یې کړي او پلانه یې کړي، بیا چې زموږ کم نشنلیزم و په شعر کې هغه یې په شعار باندې راواړوي. ارمان دا خبره هر ځای کوله چې یو چا به ورته وویل چې ارمان ستا په شعر کې شعار زیات دی، دلته د شعار وضاحت راته وکړه او د نشنلیزم راته وکړه. په شعر کې نشنلیزم چی دی او شعار چی دی؟ د دې خبرې جواب د چا سره نه چا ورکولی سوی. ارمان لوڼی زموږ په ځوان کهول کې په 2004 کې دا اوله غزل لیکلې ده. د هغې یو غزل داسې ده چې کړی یې داسې ده چې دی وایي زموږ له مکتب او پوهنتونه به په هغه ورځ عالم راوځي چې د نصاب د برخو ویش د کابل لاس کې وي. دا د اوله غزل په 2004 کې. ما او دی په 2012 کې سره شناخته سوي یو، د میرحسن اتل چې زموږ تکړه ملګری دی، شاعر دی، لیکوال دی، ما او دی د هغه په ذریعه باندې سره ملګري سوي. بیا تر هغه ساعته پورې چې کله ما قبر ته ورشوه کوي. ارمان لوڼي په ادب کې خپل ځانګړی اسلوب درلودی. د ده غزلې د سویلي پښتونخوا، د خیبر پښتونخوا، بلکې د باندې د لوی افغانستان یا په افغانستان کې دننه د پښتنو د شاعرانو سره کښېږده. د ارمان او د دوی د غزلې ډېر فرق دی. د ارمان په هر غزل کې کامي بیداري سته، په هر کړۍ کې کامي شعور سته. یوه کړۍ د ده په دې کې داسې نشته چې د جانان ذکر کې کړی دی. دغه څه جانان نه درلودی، د ده جانان وطن و، د ده جانان کام و، د ده جانان خاوره. د ده 15 لنډې کیسې ده لیکلي دي چې په هغه کې هم تاسو وګورئ په نثري لحاظ او په نظمي لحاظ باندې دی زموږ د دې اوسني بهیره سره ډېر علیحده دی. د ده شعر د موږ علیحده و، د ده غزل له موږ علیحده و، د ده نثر له موږ علیحده و.
ده چې څه لیکل د کام دپاره یې لیکل په هغه کې قامي بیداري د کام پر هغه تور جمود باندې به ده ساتلو راخستی ولو داسې جمودونه بیا ماتول چې پر هغه باندې تقریبا زموږ په وطن کې 1400 کاله کار سوی دی د داسې جمودونو ماتول د شعر په ذریعه ماتول د خبرو په ذریعه ماتول د سیاست په ذریعه باندې ماتول د بیلګې په توګه د شعر په لحاظ باندې د شعر کړی د وایي زما په مذهب کې ناروا ستا په مذهب کې روا د یوې پیغلې پر سنګسار ما احتجاج کړی اوس که دا کړی ته وکتل چې دا ډېر غټ پس منظر لري دا ډېر شاته تاریخ لري د دا کړی په رد عمل کې د خپل خور وړانګه راویستل باندې تعلیم یې په وکړي سیاست یې په وکړي ادب یې په وکړي وړانګې ته غزلې دور اصلاح کولې نظمونه دور اصلاح کول وړانګه په خپله ښه شاعر هم ده ښه غزل هم لیکي ښه نظم هم لیکي ښه نثر هم لیکي دا به دور اصلاح کول د ده به ورسره دعوا وه چې په شعر کې به دې دا شي ستا په غزل کې به دا شي ستا په نظم کې به دا شي دغه شی ژوندی پاتېدلی سي د خوشحال خټک حواله به ورکول 300 کاله مخکې تېر سوی دي هر سړی چې سټیج سره ولاړ شي د افغان په ننګ مې وتړله توره په کام ننګه وکړه په ادب کې وکړه په سیاست کې وکړه ارمان لوڼی ځان ته یو ځانګړی اسلوب درلودی د ترکي پسند مصنفینو څخه ډېر متاثر و ځکه چې هغو د شعر د لارې د نظم د لارې په ټولنه کې یو اصلاح غوښته سرداري نظام ملکي نظام خاني نظام نامنهاده مذهبي نظام تپل سوی نظام چې زموږ کام زموږ فکر زموږ خاوره زموږ ژبه د ژوند په هره شعبه یې غلامه کړې وه ده به د شعر په لحاظ باندې ماتول پر دریځ بیا په ډاګه باندې دا رقم شعرونه ویل چې د ده شعرونه اوس هم موږ راواخلو بالکل د ده مکمل ژوند د ده په خپلو شعرو کې په لږو غزلو کې دی که ټولې اوس موږ سره شمار کړو د ده به 25 غزلې وي او 15 نظمونه وي 15 لنډې کیسې دي 2-3 نظمونه یې لیکلي دا چې اوس موږ ټول سره راواخو ارمان خپل ژوند په خپل ادب کې په خپله خوندي کړي چې زه دغه یم دا د ارمان ډېره ښه ښېګړه چې ده خپل ځان په شعر کې مبارکوي نه ده په شعر کې مبالغه نه کوي یو ورځ پېښور ته موږ تللي وو په بلو کې مشاعره وه د یو غزل ما ته رادغه کړه مبالغه به نه فکر کوم چې اشنا دا وګوره ما چې اصلاح کړه په هغه کې یو کړم داسې وه چې ورخطا کېږم ارمانه چې هر څه تالا سو زما په لاس زما بمري د ژوند خبره کوي ما داسې په خندا کې ورته مال چوری ډېر زیات تللی ده ویل یوه کیله ده ارمان لوڼي مبالغه نه کول ده و چاته دا نه ویل چې زه شاعر یم ما ومنه ده به ویل زه چې څه وایم دا ومنه که دا غلطي ما اصلاح په ما کار مه لره موږ په غټو مشاعرو ته به موږ تلو په غټو مشاعرو کې چې به چا یو شعر وویل چې هغه به د اوسني معروض د حالاتو سره سمون نه خوړی قامي شعور سره بیا سمون نه خوړی د فکري سمون سره فکري لحاظ بیا سمون نه خوړی ده به د سوکا په دا مشاعره کې و ما ته دی وکته سر بیا راته دی کړي چې دی خو دې واورېدی بیا چې به راووت ما بیا څه کیسه وله دا ما نو ولې نه مخامخ به ورته بیا شعر نه لیکي دا چې نن دا لیکلی دی سبا به کیدای سي قومي سوال قومي بیانیه د شعر برخه سي اشنا ته د وړانګې ذکر وکړي چې وړانګ هم په سیاسي دنیا کې خپل یو برخه لري او په ادب کې وړانګې یو 2-3 ورځې مخکې یو ټویټ کړی و چې ارمان شهید به موږ ته په روژه کې په خپل کور کې موږ ته بیا سټډي سرکل راکوي ټول ورونه به یې کښېنولي وو او زموږ بابا به ناست و زموږ مور به ناسته وه موږ خویندې به ورسره ناست وو دا څنګه مثلا موږ وایو یاره چې ارمان دومره د قامي تحریک سره دومره مخلص او دومره سنجیده و چې ده به پوره میاشته په خپل کور کې سټډي سرکلان کول او دا د وړانګې چې کوم په ادب کې یا شعرونه نظمونه دي دا د وړانګې خپل یو تجسس و که دا ارمان ودې ته هڅولی وه چې ته داسې په سیاست او ادب کې دا کارونه وکړه د وړانګې د سیاسي یا ادبي ژوند په اړه به وغږېږو ارمان په سیاسي لحاظ یو ډېر ښایسته شعور درلودی ده به هر وخت یو خبره کوله ولکامي بیداري له کوره شروع کېږي چې تر څو پورې خپل ورور په اعتماد کې وانخلې بابا په اعتماد کې وانخلې مورکۍ په اعتماد کې وانخلې ورونه او خویندې او کورنۍ په اعتماد کې وانخلې په کامي کاز او په کامي خبره خبر نه کې ته یوازې هېڅ نشې کولی نغری به ستا ملاتړ کوي ته چې د کور د خوا په کامي لحاظ سپورټ کېږي بیا به نو ته د باندې یو چاته داسې خبره کوي چې هغه به ودې خوا ته راړی بله خبره دا ده چې د وړانګې کامي شعور بیخي ډېر زیات دی په هغې کې دا درد د کام زما په فکر به زه ووایم چې حالاتو ګرځولې ده کنې تر ارمان به ځوان در وړانګې لوڼۍ احساسات او درد ډېر زیات وي شعر داسې نه دی چې یو څوک یو چاته راجع کړي چې ته ونیسه شعر ولیکه یا
رحمان بابا وایي دا دستور دی چې له درده زګیروی خیږي کنې څه و د رحمان له شاعري وړانګه هم داسې یو درد لري د کان د وطن د خاورې د ښځینه حقوقو د ښځینه پرمختګو د دې د پروګریسیو سوچ دپاره وړانګه هم داسې ده لکه ارمان دا بیل مجلس دی چې ارمان د باندې وتی وړانګه نه سوی وتلی ارمان لکه څومره چې ارمان په سیاسي لحاظ پوهي درلوده همدومره یې وړانګه جوړه کړې وه وړانګه جوړه نه وه وړانګه یې جوړه کړې وه لکه څومره چې ارمان په ادبي لحاظ پوهې درلوده دغومره د ادب د علومو یا د پوهې په لحاظ باندې وړانګه هم جوړه کړې وه خو د وړانګې شاعري په خپله دا د دې خپل درد او احساس دی اشنا موږ ته د ارمان شهید پر سیاسي ادبي هلو ځلو باندې که موږ سره څه شریک کړي چې د په خپل ژوند کې کمې هلې ځلې کړې وې د سیاست په نړۍ کې او د ادب په نړۍ کې مختصرا کې د موږ سره شیر کړي ارمان لوڼی خو سیاسي او ادبي غږ وغږېدلو د ارمان لوڼي هلې ځلې پر دا یوه شي باندې ولې چې ما د یوه کاله سره ملګري سولو چې هر ځای به سیاسي اړخ بیا راواخلو چې د هر چا په یاد به سیمینار و ارمان لوڼی به ورتلي دا توپیر نه کوي چې دا د پلاني ګوند دی دا د پلاني فکر دی دا د پلاني نظریې دی دا د پلاني دغه دی ما یو وخت په پېښور کې ورته وویل دا ما ته ویل د هر کتاب مه ګوره دا دې خرابوي ما ورته پوهان وایي چې هر کتاب یو وار ګوري ځکه په هر کتاب کې یوه نوې خبر شته نو چې به ما کله ورته ویل ما دا پلانی سیمینار ته څه کوي چې ورین دول هغه ستا خبره ده هر سیمینار له به ځو په هر سیمینار کې یو نوې خبر شته سیاسي هلې ځلې ده د چا سره لیکه نه درلوده هر څه یې کول هر سړی یې منئ په سیاسي لحاظ یو خو نو بل سایډ دی زموږ رایټ سایډ چې ورته وایي یا ښی اړخ چې ورته وایي هغه نه په لیفټ سایډ کې چې څومره تنظیمونه وو څومره ګوندونه وو څومره ټولنیز د موسسې ورته وایي که زما په نظر باندې یا نور داسې شعوري تنظیمونه وو ارمان لوڼی د دې ټولو غونډو ته تللی د دې ټولو په غونډو کې غږېدی د هغو سره خپل فکر شریکوي د هغو څخه یو څه مواد راخسته د خپل ذهني لحاظ لپاره په ادبي لحاظ باندې ارمان لوڼی چې به د شاعرانو سره کښېنستی بیا پر کامي کاز نه غږېدی بیا به پر ادب غږېدی یا بیبي صاحب ووایه رشاد صاحب ووایه زلمه هیوادمل صاحب ووایه درویش درانی صاحب ووایه خیر محمد عارف صاحب ووایه پلانی صاحب و خلکو ته بیا دا دغه ورکول ما به ورته ویل ته به دې ته ولې کامي خبره نه کوې ما و دی ډېر سره دغه و ده به ویل ول دا د ادب د خوا خلک دي و دې ته به بیا ادبي اړخ ته کوې هرې مشاعرې ته تلي په هره مشاعره کې د ده رول دا و دی پر دریځ نه کښېنستی دی به په تالار کې ناستلو له تالاره به د ده په رقم باندې بیا په زوره نارې پر والې که به څه هم کمزورې غزل وه که به څه هم د معروس په رڼا کې غزل نه وه ده به د هغه ځای نارې پر والې دا بیا ووایه دا کړی ملګرو به ورته ویل چې مه کوه دا غزل دا مشاعره ډېره اوږدېږي دول دا تشویق کوي دا خلک سبا بیا نورې خبرې درته کوي دا بیا سبا لوی لوی کمالات ښکاره کوي موږ ته خو سټیج ته راغلي یو غزلې مو ویلې دي اوس که څوک اوري که نه اوري دا نوي ځوانان ته لار ورکړي دا نوي ځوانان په ټولنه راګډ کړي چې شعوري او فکري بیداري واخلي ارمان په ادبي لحاظ او په سیاسي لحاظ د ژوند یوه پوله نه ده جوړه کړې چې زه تر دا پولې پورې محدوده یم په ما به څوک کار نه لري دا پولې د ټولې ماتې کړلې چې دا د ملي سیاست او د ملي ادب تر ټولو ښه خویه وه ډېره مننه اشنا صاحب کور ودان چې موږ ته وخت راکړي ګرانو کتونکو ستاسو هم یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړي هیله لرو چې تاسو به دا پروګرام خوښ شوی او زموږ دا چې کوم پروګرام دی دا در سره شیر کړئ او نور پروګرامونه به هم کوو پر مخ باندې نور زموږ د جنوبي پښتونخوا د سیاست په دنیا کې د ادب په دنیا کې پر د پښتونخوا وطن پر ریسورسیزو باندې پر دې ټولو باندې زموږ پر بنیادي انساني حقوقو باندې د مختلف خلکو سره پروګرامونه کوو نو هیله کوو چې تاسو به زموږ سره دا پروګرامونه ګورئ او پر مخ باندې به شیر کوئ ډېره مننه کور مو ودان